فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بیا که هغوی همغه ایمان راوړل لکه چې تاسو راوړای دی نو سم لارې ومندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلی توب یعنی شقاوت کې نښتي. لدې عمل ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسو د ملاتړ لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ویا د الله رنگ غوړه کړی د هغه رنگ نه بخې د چا رنگ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسو. زموږ عملونه زموږ او ستاسو عملونه ستاسو لپاره دي او موږ خپل بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسو وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوجات ټول يهوديانو یا نصرانيانو؟ وای تاسو ډیر ښه پوهیږئ ک الله له هغه چانه بل لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د شاهدۍ ذمہواری ورلغاړي شوی وي او هغه پټ کړی. ستاسو له حرکتونو څخه خو الله نه خبر نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وای څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره او ستاسو ګټلي ستاسو لپاره د تاسو نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونشي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.